په داسې حال کې چې طالبانو د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه کړي، د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف خبرداری ورکړی چې د پاکستان پوځ به د هر ډول یرغل او بهرني برید پر وړاندې چوپ پاتې نشي. شهباز شریف ټینګار کړی چې د پاکستان پوځ د طالبانو بریدونو ته چټک او اغیزناک ځواب ورکړی او زیاته کړې ده چې پاکستان به د خپل ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع لپاره پرېکنده دریځ خپل کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې هیواد به یې د خپلو ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتیا په دفاع کې هیڅ ډول سستي ونه کړي. هغه خبرداری ورکړی چې پوځ به یې د ګاونډیانو د هر ډول یرغل او تحرک پر وړاندې بې پروا پاتې نشي. خو طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو ګواښونو او څرګندونو ته داسې ځواب ورکړی. پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں. په پاکستان کې ځینې کړۍ شته چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. موږ پر خپلو پولو شته ګواښونو ته جدي ځواب ورکړی دی. افغانستان یو واحد هیواد دی. خلک یې د خپلو امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هر ډول یرغل پر وړاندې ولاړ دي. دا اوسنی دریځ به د خاورې د دفاع په موخه دوام ولري. د تېرې شپې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ نښته له غبرګونونو سره هم مخ شوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د پاکستاني پوځ او طالب ځواکونو ترمنځ د نښتې د پای ته رسولو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې رامنځته شوي کړکېچونه باید د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. سعودي عربستان هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ سرحدي نښته د سیمې ثبات ته زیان رسونکې بللي او د تاوتریخوالي او نښتو په پای ته رسولو یې ټینګار کړی دی. له دې سره هممهاله د پاکستان د پوځ او طالبانو ترمنځ د تېرې شپې د نښتو په غبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې تاوتریخوالي او نښتو پر سمدستي پای ته رسولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه خواوې باید د یو بل ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. په ورته مهال د هیواد ځینې سیاستوال د طالبانو د پالیسیو او په افغان خاوره کې د پاکستان پر هوایي بریدونو نیوکه کوي او د دواړو خواوو لپاره یې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني امنیتي پوستو د طالبانو له بریدونو سره هممهاله سیمه ییزې سرچینې وایي چې پاکستان د تورخم لاره د ټولو ترافیکو لپاره تړلې ده. طالبان وایي چې د تېرې شپې نښتې د غچ اخیستنې په موخه وي او دوی به د یرغل او د افغانستان د فضایي حریم د سرغړونې په وړاندې غلي پاتې نشي. په تېرو 4 کلونو کې طالبانو د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې څه کم 20 ځله له پاکستاني سرحدي ځواکونو سره نښتې کړې دي چې دواړو خواوو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. سربیره پر دې د پاکستان پوځ په تېرو 3 کلونو کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره د خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په ځینو برخو کې څو ځله هوایي بریدونه کړي دي او تازه طالبان ادعا کوي چې د پاکستان پوځ د پنجشنبې په شپه د کابل په زړه کې هوایي برید ترسره کړی دی.